یادولو سره زړه ته سکون میلاوي. دا وجه خبره چېرته تجربه وکړه، کله د باندې غم ډېر شي، مسلې درته ډېرې شي، راشي جومات ته یو دوه رکعته لمونځ وکړه، بیا ګوره زړه ته ځي، ذکر وکړه بیا دې زړه ته ګوره، قرآن راواله تلاوت وکړه بیا زړه ته ګوره. نن سبا خو ډېرو خلکو دا طریقه پرېښودې ده، مصیبتونه او غمونه ورته ډېر شي نو دی په دنیا پسې ښه زور ولګوي، مخلوقاتو پسې منډې شروع کړي، زړه ته به سکون د کوم ځای نه میلاو شي. اکثر خلک نن سبا په دې مسافرو کې داسې کیسونه راځي، لیوني کېږي، لیوني شي. نن په خپلو سترګو مې په هسپتال کې یو پوښتن ولیدو، ملګرو راوسته و لیونی شوی، داسې لیونی شوي ځان یې د ځمکو نه رااچوي، هغوی مضبوط نیولی و، تړلی و. دا دې درجې ته سړی اکثر کله رسي چې کله دی په قرآن باندې نه مطمئن کېږي، مونځ او اودس نشتی، ذکر او اذکار نشتی، دینداري نشتی، درس نشتی، د علماو سره ناسته نشتی، خو مسلې ډېرېږي. ولې د انګریزانو په ملکونو کې پانسي د ټولو نه زیات استعمالېږي؟ چې خبرېږي وایي ځان یې پانسي کړی، چې خبرېږي ځان یې پانسي کړی، چې خبرېږي خودکشي کړې ده، په ځان یې ډز کړی، زهر و ګولۍ خوړلې. ولې؟ ځکه چې د هغوی سره سلار نشتی چې په هغې باندې زړه مطمئن کړي. خو چې کوم سړي د دین سره رابطه وي، لکه اوس ستا غمونه ډېر زیات دي، ته رالې درس کې کېناستې، د الله یو خبره دې واورېده، پیغمبر یو حدیث دې واورېدو، زړه دې مطمئن شو. اوس صرف دا نن چې دا آیت کوم ملګرو واورېدو چې د الله په ذکر سره زړه مطمئن کېږي، دوی ته که ډېرې مسلې هغه ورته د الله په توفیق سره به ورته کمې ښکاره شي، زړه ته به سکون میلاو شي. خو چې دا درس نشتی، مونځ نشتی، عبادت نشتی، ذکر او اذکار هېڅ هم نشتی، اخر انجام یې دقه دی، سړی لیونی شي. ټوله ورځ به دا سوچونه کوي، دا څنګه، دا قرضه ولې، دا غریبي ولې، دا کار ولې، دا بیماري ولې، دا قرضه ولې، دا کار ولې، دا غریبي ولې. دا ته هېري چې په عرش باندې یو رب دی، د عرش هغه حل کوي که نه، د هغه سره رابطه کول غواړي، هغه ته ځان نږدې کول غواړي. که چېرته دا سوچونه وې نو بیا څوک لیونی کېږي نه، بلکې ډېر به درته موږ داسې وښایو او موږ لیدلي دي او تاسو هم لیدلي چې د غریبۍ د غربت د مسلو نه ډک ژوند به وي او ښه خوشحاله به وي، چې تپوس ته وکړي لکه څنګه یې، بس مسکی شي، الحمدلله د الله په نعمتونو کې ډوب یم. دا هغه خلک دي چې پوه شوي دي په دې خبره باندې چې د الله په ذکر سره زړه مطمئن کېږي، په دین سره زړه ته سکون میلاوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې به سخته راله، بلال ته به یې څه وي؟ بلال وی اذان وکړه چې دا لمونځ وکړو چې د زړه ته سکون میلاو شي. یو حدیث کې دا دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي زما د سترګو یخوالی هغه په منځه کې دی، لمونځ چې وکړم سترګې مې یخې شي، زړه مې په ارام شي. نو چې اوس یو سړی بېدینه وي، د ټولې مسلې ورته یو بېدینې، ښه بیا په دې د پاسه له ټپې او غزلې اوري، دی لیونی کېږي نه؟ زر به داسې سندرې ولګوي، ولې سندرو سره وایي دې سره وایي دا غم لږ کمیږي، د ټپو سره غم کمیږي. تا چا ویلي چې ټپې او غزلې واوره ستا زړه ته به سکون میلاو شي؟ هغې سره غمونه ښه ډېرېږي، د خودکشیانې چې دا خلک کوي او د ځان چې وجني، دا هم دغې کې وجني، د دې غزل او ټپو د لاسه وجني، ځکه چې په سندره کې څه په غزل او ټپه کې که ته رانلې ځان به مړ کړمه، او ته به مې دیدن له راورسې او که راونه رسي، او ته به راشي په مخ به مې کفن پروت وي او کفن به رانه واړی او که وا به نړی، او دا ټولې قصې دي. اخره کې دقه عملي کوي که نه، عمل به پرې نه کوي، بیا عملي کوي، بیا زیړه خوله نیولې مړه پروت وي. دا ټولې طریقې دقه ځینې زده کېږي. اوس یو سړی سندرو او ټپو ته ناسته غم کمی، او یو سړی قرآن اوري، ګوره الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په دې ذکر کې یو ناشنا سکون پروت دی. ورب الکعبه تجربه یې که که نه، چې کله دې غم ډېر شي ځان ته د قرآن تلاوت ولګوه، بیا ګوره ته نو چې یو سړی ټپي شي او غزلي شي او بېدیني شي او غمونه او سوچونه شي او له پاسه به د سګرټ نه لوګی هم وباسي، نو دې نه به اخر څه شی جوړېږي؟ ته څه وایې؟ دې ته به سکون میلاو شي؟ هېڅ سکون نشته. مصیبت په مصیبت کې، غم په غم کې، هر څه ورته ښه ډېر شو. نو دا د دغه اوچتو مؤمنانو صفت دی.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عملونه کوي نیک خوشحالي ده هغوی لره وحسن مآب او ښایسته انجام دی طوبه یو معنی ده چې خوشحالي ده د هغوی دپاره مؤمنانو دپاره خوشحالي په دنیا کې هم ده او خوشحالي په آخرت کې هم ده په دې دین کې دومره خوشحالي ده که نه زه تاسو څه ووایم کله ناکله په انسان باندې داسې ایماني کیفیت راشي چې د زړه سم ټوپونه وي په دې سینه کې دومره خوشحاله وي او ځکه بعض سلفونه دا نقل دي وایي که چېرته دې باچایانو ته پته ولګېده چې دا موږ په کومه خوشحالو کې یو او په کومو نعمتونو کې یو نو زموږ سره به جګړه وکړي دا خوشحالي به رانه ووایي خوشحالیانې ګورې په باچایي کې نشته ګورې خوشحالیانې په ډېر مال کې نشته زه داسې کسان پېژنم په خپله پېژنم چې هغوی سره په کروڑاو ریالونه دي ورسره روپۍ نه ریالونه او هغوی هره شپه د ټینشن ګولۍ چې نه خوړلې نو ژوند یې نه تېرېږي د ټینشن د ختمېدو ګولۍ هغوی وخوري د وده کېدو دپاره هغوی جدا ګولۍ وخوري د خوشحالۍ دپاره هغوی ګولۍ خوري دا څه ژوند شو چې یو سړی د په دومره دنیا کې ګولۍ په دومره دنیا کې او دومره هر څه د ورسره دي او دی د ګولۍ استعمالوي د خوشحالېدو دپاره راشه د دیندارو خلکو حالات وینه غریب سړی به هېڅ به ورسره نه وي او دومره د خوشحالو ژوند به هېڅ تپوس یې مه کوه نو خوشحالي ده د مؤمنانو دپاره په دنیا کې هم او خوشحالي ده په آخرت کې هم طوبه یو دا بعضو مفسرینو ذکر کړي چې دا په جنت کې ونه ده د جنت ونه ته مراد ده چې الله به دوی له په جنت کې ونې ورکړي او د جنت ګورې ناشنا ونې دي حدیث کې څه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جنت کې چې کومه ونه ده د دې په سوري کې چې یو سړی چې په تیزه سورلۍ باندې سوري او رواني که نه نو 100 کاله کې دا سوری نشي پوره کولی 100 کاله کې داسې غټې غټې ونې داسې ناشنا ونې دا د دې مؤمنانو دپاره دي